السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ صافی میډیا یوټیوب چینل. ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ ځانګړې شوې ده د پاسپورټ د ثبت نام د آنلاین ویب سایټ په خاطر چې نه خلاصیږي یا موږ ته د پاسپورټ صفحه نه خلاصیږي. آنلاین صفحه چې موږ پکې آنلاین ثبت نام کولی شو هغه صفحه موږ ته نه خلاصیږي. د پاسپورټ عمومي صفحه نو راځو هغه طریقه تاسو درښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دغه آنلاین ثبت نام صفحه تاسو خلاصه کړئ، یعنی عمومي صفحه. نو تاسو به په لومړی سر کې راشئ ګرانو ملګرو او په خپل موبایل کې به کروم خلاص کړئ. که هر کروم تاسو کاروئ یعنی هر براوزر، هغه براوزر به تاسو خلاص کړئ. کله چې براوزر خلاص کړئ ګرانو ملګرو په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ فورم آنلاین پاسپورټ. کله چې تاسو ولیکئ تیار ما لیکلی و ګرانو ملګرو، نو تاسو به دا ولیکئ او تاسو ته لاندې د دې صفحه راځي، عمومي صفحه ده ګرانو ملګرو د آنلاین ثبت نام. نو تاسو به په دې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو ګرانو ملګرو تاسو ته دغلته دغسې یو صفحه راځي. تاسو ته وایي چې تاسو په کومه ژبه غواړئ چې ثبت نام وکړئ. مثلا زه په پښتو غواړم چې ثبت نام وکړم. کله چې په دې پښتو کلیک کوم نو دغلته ماته یو صفحه راځي ګرانو ملګرو، صبر ورته کوم. نو ماته دغلته یو صفحه راغلی او دلته یې لیکلي چې your connection is not private. نو دغه ماته یې داسې صفحه راکړې ګرانو ملګرو او دا نه کېږي. اوس دې نه مخکې مونږ نه شو تللی، نو څنګه کولی شو چې اوس مخکې لاړ شو؟ نو ډېره اسانه طریقه ده ګرانو ملګرو. تاسو ته دلته درښیم، تاسو ته به لاندې د ایډوانس آپشن تاسو ته ښکاري، تاسو به د ایډوانس آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو ګرانو ملګرو نو تاسو به بیا څه وکړئ، تاسو به راشئ دغلته په دغه لینک به کلیک وکړئ ګرانو ملګرو. په دې چې کله کلیک وکړو لږ صبر ورته کوو ګرانو ملګرو. نو تاسو ته به اوس دغه د ثبت نام بڼه خلاصوي ګرانو ملګرو. تاسو ګورئ د ثبت نام دغه کومه دغه چې دا مثلا که تاسو مخکې ثبت نام کړی او غواړئ چې هغه ثبت نام وګورئ چک یې کړئ، نو دغلته د بارکوډ په اساس یا لټون د بارکوډ په اساس کولی شئ چې دلته یې چک کړئ. او که تاسو غواړئ چې تازه نوی ثبت نام وکړئ یعنی نوی پاسپورټ لپاره ثبت نام وکړئ یا تمدید یې کړئ، نو هغه دلته د غوښتنلیک په بڼه تاسو کولی شئ چې ثبت نام وکړئ. نو اوس کولی شو مونږ دغه غوښتنلیک باندې کلیک وکړو او خپل ثبت نام وکړو یا خپل د پاسپورټ د تمدید لپاره ثبت نام وکړو. نو کولی شو مونږ اوس ثبت نام وکړو، یعنی دغه صفحه مونږ ته خلاصه شو. اوس کولی شو په اسانۍ سره مونږ ثبت نام وکړو. تاسو کولی شئ ګران ملګرو چې ماته دغه صفحه خلاصه شو، دلته اوس کولی شو چې په اسانۍ سره دغه 9 مرحلې اجرا کړو او زموږ ثبت نام وشي. نو ډېره اسانه او ښایسته طریقه وه ګران ملګرو. که تاسو غواړئ دغسې نور ښایسته ویډیوګانې څخه برخمن شئ، نو که زموږ دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو تر اوسه، نو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې خبر شي. نو تر بلې ویډیو چې زه سمیع الله صافی ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.